ښځې په جنسي اړیکه کې تر ټولو ډېر یو شی غواړي چې د شرم څخه یې خپل خاوند ته نشي ویلی. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او ګرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. ښځه په جنسي اړیکه کې تر ټولو ډېر یو شی غواړي چې د شرم څخه یې خپل خاوند ته نشي ویلی. زموږ ټولنه او یو محافظه کاره ټولنه ده. نجونې بیا پکې تر هر څه محافظ کاره دي. زړه خبره کول ورته ډېر ګران دي. که هر څه هم په زړه باندې ډېره داسې وي چې هر څه خپل خاوند ته ووایي او په خوله یې ترې وغواړي، خو بیا هم زړه ورته اجازه نه ورکوي، ځکه دا دوی ته ډېره غټه پښتو او ډېر غټ شرم ښکاري. که چېرته د کوروالي پر مهال یا د کوروالي پر وخت دوی خپل خاوند څخه وغواړي نو هر څه کولی شي، خو دوی نه غواړي چې داسې کار وشي. په ډېر نارینهو فکر کوي چې د ښځو ارامه اړیکه خوښیږي. د دوی مېرمنې دوی څخه په مستقیم ډول دا نشي غوښتلی چې دوی دا ډول اړیکه نه خوښوي. څېړنې ښایي چې د مېرمنې په چټکه او قوي دخول سره د جنسي اړیکه تر ټولو زیاته خوند څکلی شي. له همدې کبله نجونې د خپل خاوند سره څخه هیله لري چې په کوروالي کې د پورته قوت څخه یعنې په پوره قوت څخه کار واخلي، خو دا خبره په خوله خپل خاوند ته نشي ویلی. ژور او چټک دخول هغه څه دی چې هم مېرمنې ورڅخه زیات خوند اخلي او هم خاوندان ورڅخه ډېر زیات خوند اخلي. نو باید تاسو دغه خبره په ذهن کې یاد ولرئ چې هر کله تاسو له خپلې مېرمنې سره یوځای کېږئ، دا خبره باید په ذهن کې ولرئ چې زه باید له مېرمنې سره څنګه سیکس یا کوروالی وکړم. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې مېرمن نشي غوښتلی او نه په خوله دا خبر راوړی شي چې له دوی سره تیز یا هم په زوره کوروالی وشي، نو تاسو باید دا خبره ذهن کې یاد ولرئ چې هر ټیم په څومره ژر او په څومره قوت سره چې تاسو مېرمنې سره یوځای کېږئ، دوی همغونه زیات خوند ترې اخیستلی شي او هم تاسو خوند ترې اخیستلی شئ. مېرمن هم په دغه طریقه باندې ډېر ژر انزال کېږي او خلاصېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.